نو شریعت ځکه هغه دروازه بنده کړه. نو څنګه یو زنانه راځي او هغه په سوشل میډیا باندې ورکوي چې دا زمونږ کپړې دي او دا زمونږ جامې دي او یارانې صفت کوي دا پکې کمه یوه ده دا وایي ډېره انتهایي پردې والا پردې والا کار د سوشل میډیا سره څه دی. او دا خبره یاده کوي نن سبا ډېر خلک د خپلو کورونو نه غافله دي. زه لږ نه یم ډېر پلاران رونه نیکونه ترونه ماماګان نظر ساتئ. زه دا نه یم چې دروازه د بدګماني کولاو کوي خو ما او تا ذمواران یو. الرجال قوامون علی النساء سړي مشران دي په ښځو باندې نو د مشر څه کاري نظر ساتي. ته صرف مشر دی له چې پراټه به خوري او انګولې به دله پخوي او بیا به د شپې شهوت پوره کړي. مشر یعنی مشر. موبایل کور کې استعمالیږي چا سره ولي څومره د یو څو تپوسونه لازم کوه د کوه. یعنی کله نه کله داسې یو حادثه را پېښه شي چې بیا که سړی ډېر تپوسونه وکړي خو هغه فایده نه ورکوي. د عزتونه تار تار شو والعیاذ بالله. زموږ خوا ته خو کیسونه هم راځي فیصلې ملګري راشي تپوس کوي چې څه وکړو څه ونه کړو. حیران به شي چې کله دا قیسې واوري او د هغې شروعات د دې سوشل میډیا نه شي. او به یې کې کردار د بېدینو هلکانو ډېر دی چې دوی ناسي او دقه شان ویډیوګانې او دقه شان قیسې او دا ګوري او دا مخکې نشر کوي او دوی سره رابطې. الله دې زموږ په حال رحم وکړي او الله دې به موږ پردې راواچوي. خو دا درته بیا وایم او بیا وایم چې نظر ساتئ. خصوصا مسافر ملګري رونه مشران کشران چې خبره یوازې دا نه چې ته دې ته خوشحاله چې زه د میاشتې 1000 یا 2000 3000 او 4000 لېږم او هغوی ماړه دي. خبره اصل دا دی چې هغوی په کوم طرف روان دي. د ډېر مال سره چې د یو انسان عزت تار تار شي دې نه ښه دا و چې تا په ملک کې سوال کولی او عزت دې وې په لارو کوڅو کې به ګرځېدې او کچکول به دې غاړې ته اچولی وې څه به دې غوښتې خو چې عزت دې وې. نو که ته بچی ماړه وساتې او په خپله د سره هم ښه ډېر مال دی او کور دې 3 چته دی او جیداد دې هم ډېر واغستو خو عزت دې پکې وبېلو نو د داسې مال نه دې الله موږ ټول وساتي. الله دې موږ له هغه مال راکړي چې زموږ د دنیا او د آخرت عزت پکې او الله دې موږ له هغه مال راکړي چې زموږ دین او دنیا ورسره نه خرابېږي. پوه شوې به مسله که نه؟ ښه دغه شان دا مسله ګورې هلکانو دپاره هم ده. یو سړی به اوس ما ته وایي چې ولې د هلکان که خپله کپړې یا عطر یا خوشبو ورکوي نو دې کې څه دي؟ دې کې چل سره زه راته وایم دا حرام نه دي خو دې ته ویلی کېږي من خوارم المروءه. دا د سړیتوب خلاف دي. هر ځای کې ځان ګرم ګرم کوم چې ولې حرام دي. بعض کارونه حرام نه خو د سړیتوب خلاف وي. لکه اوس که ما ته یې کې که نه زه دا خبره زما ضمیر نه مني چې زه خپلې کپړې او دا زما کپړې دی او دا مې نن عطر واغوستو دا زه نن ناست یم ډوډۍ ته او دا زه یم او دا مې پلار دی او دا مې ماما دی او دا مې کاکا دی موبایل نیسه که میلمه راځي جو د هغه ګونې ته موبایل نیسه که پردې را روانې جو هغه ته موبایل نیسه که دغه را روان یو موقع راله کله ناکله نادرا یو سړي یو ویډیو وکړه یا یو خبرې ملګرو له ورکو صحیح شو. اوس دومره خبر لکه بعض پکې موږ دغه سوشل میډیا کې دا قیسې کله ناکله پکې مخې له تصویر راشي دا زموږ د واده کمره ده او دا مې داسې تیاره کړه او ملګرو نه رایې غواړو چې دې کې نور څه وکړو. دا من خوارم المروءه دا د سړیتوب خلاف دي. دروند سړی اخو دا هم نه خوښوي چې زما د کور د برګې دننه چا ولیدې دا نه خوښوي الا که ضرورت راغی خو نور هغه دا نه خوښوي. او ته لګیې په سوشل میډیا باندې د واده د کمرې تصویران ورکړي یا په بنین کې بنایسي دغه پرتوګ به او بنین به
او دا زه ناست یم کټ کې او دا زه ناست یم دیره کې، دا مناسب دی؟ دا د سړیتوب خلاف نه دی؟ د سړیتوب خلاف دی. نو ډېر احتیاط کوئ. څه کوئ؟ احتیاط کوئ او خپل عزت هغه مه ګډوډ کوئ. دا سوشل میډیا، دا پیسې، دا هر څه به وي، خو که دا عزت یو پیر د چا نه لاړ شي که نه، نو به ډېر په ګرانه واپس راځي. نو د عزتونو خیال ساتي، الله زموږ د ټولو عزتونه وساتي. د ورو سوال کړی دی، وایي زه یو جومات کې مونځ کومه، نو زه ډېر دنګ یم. کله چې زه